له افغانستان سره د امریکا تازه مرسته افغان ځواکونه څنګه نور هم پر پرمختللو وسایلو سمبال شول د چې امریکا نن تازه مرسته کړې د افغان ځواکونو سره په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. نن پنجشنبه د امریکا پوز اعلان وکړ چې د افغانستان هوایي ځواک ته 4 الوتکې ورکړې دي. د امریکا پوز ویلي چې دغه الوتکې به د افغانستان هوایي پوز نور هم پیاوړی کړي. د امریکا د پوز په وینا دغه A-9 ډول الوتکې نن په پلازمینه کابل کې امنیتي چارواکو ته سپارلې دي. باید وویل شي چې څو ځله مخکې هم امریکا متحده ایالاتو پوز افغانستان پوز ته بېلابېل ډول الوتکې ورکړې دي چې ځینې جنګي او ځینې نورې مالي او سارګري الوتکې دي. د امریکا د پوز له لوري په 1990 کال د 8 بي پیلوټ الوتکو په ورکولو سره د افغانستان هوایي ځواک ډیر غښتلی شو چې په هغه وخت کې دغه 8 بي پیلوټ الوتکې د داعش د له منځه وړلو لپاره ډیرې مؤثرې تمامې شوې. هیله دې نه وي چې د امریکا پوز د افغانستان هوایي ځواک ته دغه وسلې په داسې حال کې ورکوي چې په افغانستان کې جګړو سخت زور نیولی دی. تېره ورځ د یو راپور له مخې ویل شوي وو چې وسلوالو طالبانو په 9 ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر مرکزونو بریدونه کړي دي. د یادولو وړ ده چې تېر کال د امریکایي او افغان پوز ترمنځ د یو تړون په ترڅ کې 4 جنګي الوتکې افغان پوز ته ورکړل شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، د لوی الله په امان.